بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله به اوسئ. په دغه ویډیو کې زه تاسو ته د آنلاین کاروبار په اړه معلومات درکوم چې تاسو که غواړئ آنلاین کاروبار وکړئ له کومه ځایه به سټارټ واخلئ. ډېری ملګرو همدا پوښتنه کړې وه چې آنلاین کاروبار څنګه کیږي او په کوم ډول مخته ځي. آنلاین مارکیټینګ کې ډېرې زیاتې برخې دي. زه تاسو ته د هغې له جملې دلته څو دانې ښایم. ګورئ تاسو که وګورئ مونږ یو امازون لرو چې امازون کې په کمیشن باندې کار کیږي. دې ته وایي اپیلایټ مارکیټینګ. او بله برخه چې دی په دې کې پایور ورته وایي یا فریلانس ورته وایي. صحیح. په دې کې تاسو کولی شئ چې مثال تاسو لوګو ډیزاینر یئ، غواړئ چاته لوګو جوړه کړئ، نو په دې کې به تاسو ته پیسې جمع کوي او هغې په بدل کې به تاسو هغوی ته لوګو جوړوئ. بل یوټیوب دی. یوټیوب په افغانستان کې یو څه سخت دی ځکه د یوټیوب دلته پیسې کمه دی او پیسې ډېرې کمې ورکوي. او له هغې سره خوا کې د یوټیوب پیسې هم په ګوګل ایډسنس باندې راځي. ګوګل ایډسنس مونږ کار هم په ګوګل ایډسنس کې کوو ځکه ګوګل ایډسنس اسانه دی او پیسې ډېرې په اسانۍ ورکوي. بل ورته ایزایک دی. ایزایک هم نوې کمپنۍ دی. د دې لپاره بیا کار ډېر سخت دی ځکه دا به ته ټول په قانوني لارو مخکې وړې او ټولې پیسې به د ګوګل له طریقه اخلې او دا ډېر سخت دی. په دې کې دی چې کار نه یې کړی د دې نه پیسې ګټل ډېر ستونزمن دي. له هغې نه وروسته بل انسټنټ ارټیکل دی. انسټنټ ارټیکل لکه تاسو غواړئ فیسبوک د لارې پیسې وګټئ. لکه تاسو به په فیسبوک کې لیدلې لکه خپلواک ډاټ کم تاسو یو مقاله راخلاصه کړئ، د هغې دننه اعلانات دي، په هغې باندې پیسې ورکوئ. په دې ټولو کې یوازې انسټنټ ارټیکل دی چې پښتو اکسپټ کوي. که تاسو پښتو انګلیسي نه یې زده نو ستاسو لپاره غوره آپشن انسټنټ ارټیکل دی. او که تاسو په انګلیسي باندې لږ هم پوهیږئ نو بیا تاسو لپاره تر ټولو غوره آپشن ویب سایټ دی. زموږ کار په ویب سایټ کې دی. ویب سایټ هم د ګوګل ایډسنس له طریقه پیسې ورکوي. صحیح. نو زه اوس تاسو ته ښایم چې دا پیسې څنګه ورکوي. ګورئ تاسو دلته یو ویب سایټ زه تاسو ته درښایم. مثال دا یو ویب سایټ دی. دا یو ویب سایټ دی apkresult.com. دلته چې راغلی دا ویب سایټ کې دلته په دې اول سر کې یو اعلان راغی. که په دې اعلان باندې هر چا کلیک وکړو د هغې په بدل کې د ویب سایټ ته دا څوک چې ویب سایټ چلوي دې ته پیسې جمع کېږي. صحیح. نو دا هم فرق کوي. که زه د افغانستان نه کلیک کوم په دې شاپ ناو باندې شاید دلته یو 15 سنټه یا 10 سنټه جمع شي، ولې که د امریکا نه یو کس راځي په دې کلیک کوي کیدای شي دلته $1 جمع شي. صحیح. په دې باندې پیسې ورکوي. دا یو کمپني دی. دا کمپني ګوګل ایډسنس ته پیسې ورکوي او ګوګل ایډسنس چې دی د ویب سایټ والا ته پیسې ورکوي. ګوګل ایډسنس په دې کې خپل کمیشن اخلي. صحیح. او لکه ګوګل ایډسنس په دې اعلان $1 اخلي نو تا ته 45 سنټه یا $0.5 درکوي. دا $0.5 دی ځان ته کېږدي. صحیح شو. اوس راځو زه د میاشت تقریبا د خپل ویب سایټ له طریقه $100 اخلم. صحیح. تاسو ته خپل ویب سایټ ډاشبورډ ښایم. دا زما انالایټیک دی. ګورئ دلته زه تاسو ته وښایم چې ما ته کسان په کومه طریقه راځي او زما سایټ په کومه طریقه جوین کوي. صحیح. دا زما د انالایټیک ډاشبورډ دی. تقریبا لاست 7 دی 13 ورځو کې زما 14,000 کتونکي وو. په 13-28 ورځو کې زما 9-50,000 کتونکي وو. صحیح. اوس په سایټ کې هم دا اوس مهال 14 کسان کار کوي. وبښئ 14 کسان په سایټ کې ویزټ دي همدا مهال سایټ ګوري. دلته تاسو ته ښایي دغه کسان په کومه طریقه روان دي. یو ریپلر د لارې او 5 ارګانیک سرچ 233 ډایرکټ په دې 1 اګست باندې تاسو ته ښایم. په دې کې 15,000 کسان د سوشل نه دي. صحیح. او دلته ریل ټایم ته راځو. همدا اوس د کوم هیواد نه
څو کسان باید دي. صحیح. دلته تاسو وګورئ 12 کسان سایډ کې لایف دي، 15 کسان د افغانستان نه دي، 3 د جرمني نه دي، 2 نیدرلند نه دي، 1 روسیا نه دی او بل یو د امریکا نه دی. دلته تاسو ته په نقشه کې هم ښایي. نو اوس راځو دې ته چې په دې دومره کسانو باندې چې نن ورځ ماته راغلي دي تقریبا ماته 100 روپۍ جمع شوي. زه تاسو ته وښایم نن ورځ ټوډے سو فار تقریبا ماته 228 کسان راغلي. 228 کسان 6 سکنډه په سایټ کې پاتې شوي. دلته راځو زما ګوګل ایډسنس چېرته لاړی. ګوګل ایډسنس دغه دی. دا زما د ګوګل ایډسنس ډاشبورډ دی. لاست مونت تقریبا 1202 ډالره، دغه میاشت 206 ډالره، 206 تقریبا د دې میاشتې 9 ورځې تېرې شوې. نن ورځ 14 ډالره. دا ما ریفریش کړی نه دی، شاید نور هم زیاتې شي. زه دا ریفریش کم 10 ډالره. صحیح. ګورئ دلته څنګه پیسې راځي. تاسو دلته راشئ سی مور باندې کلیک کړئ. د نن ورځې ماته ګورئ 1380 نفر راغلي. سایټ یې کتلی 1380 کسانو سایټ پیج ویو کتلی. 132 کلیکه شي. د هر کلیک په بدل کې ماته 28 سنټه راغلي. صحیح. دلته راشئ د کوم هیواد نه زیات کلیک شوي. ټوډے سو فار 10 کلیک ته امریکا نه شوي. په 10 کلیکو ماته راغلي 19 ډالر. 9 کلیک د جرمني نه شوي 15 ډالر. 6 کلیک د ترکیې نه شوي 2 ډالر. 1 کلیک د یونایټډ کینګډم نه شوی تقریبا 2.10 ډالر. 1 کلیک د افغانستان نه شوي 2 ډالر. د افغانستان CPC بیخي تباه دی. صحیح. اوس به تاسو وایئ چې دا جوړیږي څنګه، دا سیستم څنګه مخته ځي. د دې لپاره به تاسو ته زه دلته وښایم چې څنګه باید تاسو جوړ کړئ. جوړول خو یې نه درته ښیم، خو صرف ریکوایرمنټ یې درته ښیم چې د دې لپاره شرطونه څه شی دي. تاسو به یو ویب سایټ جوړ کړئ، خو تر ټولو اسانه او ارزانه چې دی هغه ورډپریس دی. ورډپریس به تاسو یو ویب سایټ جوړ کړئ. د دې لپاره ضروري شیان کوم دي؟ یو هوسټینګ دی چې په دې باندې ستاسو مصرف راځي. تقریبا هوسټینګ په دې باندې ستاسو مصرف راځي. زه دلته وښایم چې تاسو په دې باندې څومره مصرف راځي. کم ته به راشو، دلته به وګورو چې دې باندې ستاسو مصرف څومره راځي. نیمچیپ ډاشبورډ. دلته ګورئ هوسټینګ. شیر هوسټینګ ته راځو. که تاسو چیرته سایټ جوړولو چې څوک هم غلط نه کړي، یو ډومین نیم 3 ویب سایټونه پکې ځایږي، 6 GB ځای لري او تقریبا دلته کلیک هم وتړئ. UK USD monthly yearly. Get started. وګورئ دلته په دې هوسټینګ باندې راځي 18 ډالره مصرف. صحیح شو. او په ډومین باندې څومره مصرف راځي. دلته یو ډومین مثال مونږ سرچ کو، domain name search. ګورئ زه یو ډومین سرچ کوم، مثال afghanjob.com. دا اویلیبل دی. اوه دا پریمیم ډومین دی 4399 ډالر. زه بل ډومین ګورم، مثال duniapile.com 8.8 ډالر. نو ستاسو 8.8 یا 10 ډالرو پورې په ډومین مصرف کیږي. تر 6 ډالرو مو هاسټینګ باندې مصرف کیږي.
که تاسو ته څوک سایټ ډیزاینوي نو تاسو نه به هغه 3 یا 4 زره افغانۍ د ډیزاین اخلي. صحیح. هغې نه وروسته به تاسو دا شیونه چې کمپلیټ کړل، هوسټینګ مو هم واخیسته او ډومین مو هم واخیسته، نو بیا به تاسو یو ورډپریس انسټال کړئ. هغې نه وروسته به تاسو تقریبا تر 25 پورې یونیک ارټیکل په سایټ کې واچوئ. هغې نه وروسته به تاسو ګوګل ته اپلای وکړئ چې زموږ سایټ درسره ومنئ. کله چې ستاسو سایټ اپروو شو نو هغې نه وروسته به ګوګل تاسو ته اعلانات درکوي. د دغه اعلاناتو په بدل کې به تاسو ته پیسې راځي. صحیح. ما سره که ایمیل یې چې څنګه اعلانات راکوي، څنګه اپروول ایمیل مونږ ته راځي، دلته ګورو آل ایمیل انباکس، مور امپورټنټ انباکس. هغه ایمیل ما سره نشته، نو هغه ایمیل به تاسو ته راشي، تاسو ته به ووایي چې ستاسو سایټ ریډي دی د اعلاناتو لپاره. له هغې نه وروسته به ستاسو پر سایټ باندې اعلانات راځي. لکه مخکې ما تاسو ته د اپیکې ریزلټ پر سایټ باندې اعلانات وښودل. دا وګورئ اپیکې ریزلټ یا apkbot.com. نو د دغه اعلاناتو په بدل کې به تاسو ته پیسې راځي. صحیح. دا اعلان فری ګرامر چیکر، د داسې اعلاناتو په بدل کې به تاسو ته پیسې راځي. په اوله کې به تاسو تقریبا د ورځې تاسو کولی شئ چې تر 15-10 ډالرو جوړ کړئ. وروسته که ستاسو سایټ قوي کېږي د هغې نه وروسته تاسو کولی شئ چې ډېرې زیاتې پیسې جوړې کړئ. نو انشاءالله په راتلونکي کې به د ویب سایټ د جوړولو ویډیو هم تاسو سره نشروو. د اوس لپاره ښې چارې او ښه وخت ولرئ.